السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به جوړ یاست او په خیر به یاست. ګرانو ملګرو له ټیکنیکل زده کړې له چینل څخه په یوې نوې ویډیو کې له تاسو سره راغلی یم. هغه دا ملګرو چې موږ څنګه کولی شو چې دا خپل فیسبوک کې ملګرو مثال دا خط ګورئ تاسو ملګرو دا پول ما اوس کوچنی کړی دی، دا موږ پول غټ کړو. مثال دا ګورئ ملګرو د فیسبوک صفحه هم اوس پول کوچنی ده او دا څنګه کولی شو چې موږ غټه کړو. دا طریقه راځئ ملګرو زه تاسو ته په ویډیو کې وښیم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره سور د سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او خوا کې کوم د ګنټې نشان راځي په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره به زما ویډیو هر په وخت سره تاسو ته دررسیږي. او ویډیو لایک کړئ، که مو خوښ سول نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. هغه لپاره ملګرو تاسو دا درې ټکي نشان ته راسئ، د باندې به کلیک وکړئ. دلته به سیټینګ آپشن ته راسئ ملګرو. دلته ملګرو افن سایز لایټ باندې کلیک وکړئ، افن سایز باندې به کلیک وکړئ ملګرو. دلته ملګرو سمول چې دی ملګرو دا سر آپشن سمول دا معنا ورکوي ملګرو دا پول کوچنی سایز یعنې پول کوچنی خط سي. او میډیم ملګرو من میانه لایټ ملګرو پول سایز. اوس ملګرو زه پول سایز انتخابوم، لایټ باندې به کلیک وکړم. تاسو اوس ملګرو خپله کتلی شئ خط غټ سي ملګرو څومره غټ سي خط ګورئ مخکې څومره کوچنی و ملګرو. زه اوس بېرته من میانه کوم، تاسو بیا سیټینګ آپشن ته لاړ شئ ملګرو. بیا ملګرو په افن سایز باندې کلیک وکړئ. اوس ملګرو میډیم باندې کلیک وکړو. دا ګورئ تاسو دوستانو من میانه سي داسې ملګرو، نه ډېر غټ ده او نه ډېر کوچنی دی ملګرو. نو دا ډېر خوندور سیټینګ و. هیله لرم چې ویډیو مو خوښ سوي. ویډیو خوښ سوي خامخا نور ملګرو سره شیر کړئ. بلې ویډیو ته الله پامان.